خفه خو به نه یې ناست، پام چې خفګان ونه کړې. هر مشکل ختمیږي، اسانتیاوې شروع کیږي. دا د الله وعده ده او هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي او د هغې په منځ کې چې څه دي هغه ټول او د هغې ټولو لیدونکی اورېدونکی دی. نو ته ولې خفګان کوې؟ هر څه له الله نه وغواړه. د ځمکو او د اسمانونو د خزانو کلیانې له الله سره دي. ته یوازې لټه کوه د هغه چې چاته خوښه شي بې حسابه روزي ورکوي او چاته چې یې خوښه شي روزي پرې تنګوي. هغه د پاچا نه ګدا او د ګدا نه پاچا جوړوي. الله بې نیازه باچا دی. نو ته هر څه د الله نه وغواړه، خفګان مه کوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که په توره شپه، په تور غر، په توره ګټه تور میږی روان وي، الله هغه د خپل عرش نه ویني، د قدمونو آواز یې اوري او د زړه په حال باندې پوهیږي. نو ته خفګان مه کوه چې د میږي د زړه په حال باندې پوهیږي. نو ستا څه ګمان دی چې هغه له تا نه بې خبر دی؟ فقط د الله په فیصلو کلک باور ولره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی د خپلو بندگانو په حق کې همیش خیر خوښوي. خفګان مه کوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې الله د کوم بنده مقام او مرتبه اوچتول وغواړي خو د هغه اعمال د اوچتولو نه وي، بیا الله هغه د مال، ځان او د اولاد په کوم مشکل کې بوخت کړي. که هغه په هغې مشکل صبر وکړي، الله یې په بدل کې ګناهونه وربخي او د هغه مقام او مرتبه لوړوي. السلام علیکم.